د قیامت علامې شاګرد د خپلې ښځې استازې سره د یارانې جوړېدو نه پس تښتېدلی دی او دواړه د کور نه غیب شوي دي. خو کله چې پولیسو نیولي دي نو بیا یې پولیسو ته څه ویلي دي؟ که غواړئ چې د هغوی ټول بیان د هغوی د خولې نه واورئ نو دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ټول معلومات او هغه ویډیو در سره شریکوم. دوستانو، دا واقعه په لاهور کې مخې ته راغلې ده چې یو 14 کلن د سکول شاګرد خپلې ښځې استازې سره د کوره تښتېدلی دی. دا واقعه د نن نه 15 ورځې مخکې هغه وخت مخې ته راغله چې کله د 6م کلاس یو هلک او د هغه استازه ورک شول او د هلک مور پلار په تاڼه کې درخواست جمع کو او الزام یې په ښځې استازې باندې ولګولو چې هغې زما زوی ځان سره د کوره تښتولی دی، چې د پولیسو په وینا د ډیرو کوششونو او تلاش نه پس یې دواړه نیولي دي او تاڼۍ ته یې بوتلي دي. کله چې د ښځې نه انټرویو اخیستل کېده نو هغې وویل چې ما ته د یو ښه انسان ضرورت و ځکه چې زه یوازې یم، هیڅوک کور کې زما خبره نه اوري او نه زما خبره منل کیږي. ما خپل شاګرد ته دا خبره وکړه چې که ما سره تښتې نو زه تیار یم او ویلي دي چې زه خپله استازي هم کول غواړم او خپله هم نور زده کړې کول غواړم. په دې باندې هلک هم ویل چې زه جینۍ په زوره نه یم بوتلی، په خپله خوښه ورسره تللی وم، خو تر اوسه پورې د واده په باره کې موږ هیڅ فیصله نه ده کړې او نه مو تر اوسه پورې واده کړی دی. د پولیسو مشر ویلي دي چې د هلک او جینۍ کورنۍ د یو بل خلاف بیانونه ورکړي دي، یو فریق بل ملامتوي او بل فریق بل ملامتوي، خو دا فیصله به عدالت او قانون کوي او د دوی فیصله به اوروي چې د دوی فیصله باید څنګه وشي. دوستانو، که څه هم دا ښه کار نه دی شوی او ډیر غلط کار شوی او هلک او جینۍ دواړه هم بالکل ملامت دي، خو بل اړخ ته د دې کورنیو د دواړو فریقو مور پلار هم ملامت دي، ځکه چې د بچو بلوغت ته رسیدو سره د هغوی ودونه نه کوي او په وخت باندې د هغوی کورونه نه آبادوي چې بیا دغسې حالات راپېښیږي. که څه هم د هلک عمر د واده نه و خو د جینۍ عمر بالکل د واده و، ځکه چې یو جینۍ په سکول کې استازي کولی شي نو هغه به خامخا پخه پیغله وي. حالات هغه وخت خرابېږي کله چې یو پیغله جینۍ ډیر عمر په کور ناسته وي او مور پلار یې هم د هغې په رشته کې هر چاته انکار کوي او یا لوی خبرې کوي، نو اخر په کور پاتې کیږي او بیا دغسې حالت رامنځته کیږي. الله پاک دې د هر چا قسمتونه ښه کړي او ښه کورنۍ آبادول یې په نصیب شه. دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه ویډیو در سره خامخا لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.